تلمیذ و ولد گرامی د اسیاد دیوبند ثانی خطیب شیخ القرآن والحدیث محمد قاسم الحقانی حیاه الله پخورام مین ترلوش راپورم ترسو خپل قدمون راپورته کی او دغی علمی و روحانی جلسی گډوالو ته خبره علمی و تصوفی ارزښتناک وینا وړاندې کی قدرمن خصوصی ضيف الشيخ محمد قاسم الحقاني حياه الله حياة طويلة. الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. زما محترمو مشرانو کشرانو عزتمندو مسلمانانو رونو په سټیج باندې تشریف فرما شیخ المشایخ پیر طریقت رهبر شریعت جناب ملنگ صاحب مبارک دامت برکاتهم العالیہ او نور علماء کرام مشایخ مجاہدین د شهدا و وارثان د دین مقتدا غیرتی نړۍ لوی درانا قدرمن عزتمن او د اسلام افتخار او د اسلام د بقا ذریعہ علماء کرام تشریف فرما دي. الله دې د ټولو ناستا موږ او تاسو د بارا د خیر او برکت ذریعہ وګرځي. امین وایي په زوره. زمانہ مخکې حضرت مفتی حسان صاحب دامت برکاتهم العالیہ ډېر ښکلی مفصل تفصیلی علمی دلایلو نه ډک بیان وکړو او تاسو ټولو ډېر ښه سماعت سره واورېدو او د ولایت بیا د دې پروګرام حوالې سره او زمونږ شیخ المشایخ دامت برکاتهم الحوالې سره د اولیاء و کرامت حوالې سره د سیرت د دې پروګرام حوالې سره ډېر ښکلی مفصل بیان وکړو. امید دی تاسو به پوه شوي چې څوک څوک پوه شوي هغه دې وایي سبحان الله په زوره وایي سبحان الله. په سټیج باندې تشریف فرما زمونږ ډېر درون او قدرمن عالم دین جناب مظهري صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې هلته پاکستان کې بلا شی شاګردان لري مونږ هم د هغوی خوشه چیني یو او هغوی هم تشریف فرما دي. الله دې د هغوی ناستم خیر او برکت ذریعہ وګرځوي. په زوره وایه امین. نور په زوره وایه امین. حضرت مفتی حسان صاحب د کرامت خبره وکړه د ولایت خبره وکړه د بزرګي خبره وکړه د اولیاء سره د ملاقات کې انسان ته څه ملاویږي هغې خبره وکړه. د هغې په تشریح کې زمونږ شیخ المشایخ صاحب دلته تشریف فرما دی. عاجزی تاسو وینئ روحانیت تاسو وینئ چهره مبارک تاسو وینئ دا ښکلې سترګې تاسو وینئ. وی فرمایل د ولی لویه نښه دا ده چې د هغه چهرې ته وګورئ د هغه مخ ته وګورئ د هغه منورې ګیرې ته وګورئ ستا په زړه کې د الله پاک یاد پیدا شي ستا په زړه کې د الله پاک سره د قربت جذبه پیدا شي. الحمدلله نن وګورئ شیخ المشایخ صاحب ته د هغه په څنګ کې ښي طرف ته مو ګورئ ګس طرف ته مو ګورئ بالکل داسې محسوسیږي لکه سړی چې په جنت کې ناست دی.
وای سبحان الله. په زور وای سبحان الله. نور په اوچت आवाज وای سبحان الله. خلګه زمونږ او استاسو خوږ آقا کریم نامدار دو عالم حضرت محمد عربی صلی الله علیه وسلم ټول په زور وای صلی الله، نور په زور وای صلی الله علیه وسلم. دا پروګرام دا غي نسبت سره ده، دا غي حواله سره ده، دا غي اخلاق سره ده، دا غي سیرت سره ده، دا غي کاس سره ده، دا غي مشن سره ده. چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمن اونې ولا هغه کامیاب شو. زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوله خانقاوه، اوله مدرسه وا، اول جمعاتو، اوله خخته کې خودلا، اول مرید ورتراغو، نوم نو، پہچان نو، تعارف نو، لوی مرتبه نو، لوی مقام نو. خو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمن تراو رسیدلو، د پیغمبر په لاس کې بیعت، لاس کې خپل لاس ورکو او د آقا کریم صلی الله علیه وسلم نه بیعت وکړو. هغه سړی اول په ابو بکر مشهورو، خو چې د پیغمبر صحبت ملاو شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر ملاو شو، ملاقات ملاو شو، بیا ابو بکر پاتې نشو، بیا حضرت صدیق اکبر جوړ شو. وای سبحان الله. په زور وای سبحان الله. نور په اوچت आवाज وای سبحان الله. د پیغمبر د محلې یو سړی دی، په لارې باندې ګرځي، غټې غټې کپړې اچولې دي، په کوڅه کې ګرځي، بریتونه اوچت کړي دي، نوم یې نشته، عزت یې نشته، مقام یې نشته، مرتبه یې نشته، شهرت یې نشته. خو چې د آقا کریم صلی الله علیه وسلم مدرسې کې داخل شو او د پیغمبر صحبت اختیار کو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورجوخ شو، د هغې توجهات ملاو شول، نظر ملاو شو. بیا هغه عمر پاتې نشو، بیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جوړ شو. د پیغمبر د خانقاه په برکت باندې، د پیغمبر د مجلس ذکر په برکت باندې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت په برکت باندې بیا ورته پیغمبر او فرمایل عمره ته چې په کومه لار تیریږې په هغه لار شیطان ټینګېدی نشي تختی. وایه سبحان الله. په زور وایه سبحان الله. هغه شاته والا ملګری مو وایي سبحان الله. نور په اوچت आवाज وایي سبحان الله. خلګه ته ماته وایي تا د حضرت ابو بکر خبره وکړه، ته ماته وایي تا د حضرت عمر خبره وکړه. هغه د پیغمبر طالبانو، د پیغمبر صحبت هفتو، د پیغمبر صحابه کرامو ماته وښیه، په دې ولایت کې راته وښیه، د پیغمبر نښه درته ښیم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیض وګوره، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم توجهات وګوره، د آقا کریم صلی الله علیه وسلم روحانیت وګوره. نن یو څو کاله مخکې دغه پغلان یاد کړئ، دا علاقه وګورئ، نه پکې عمارتو، نه پکې جوماتو، نه پکې مدرسه وه، نه پکې خانقاه وه، نه پکې داسې هجومو، نه پکې داسې جلسې وې. او شیخ المشایخ چې د آقا کریم صلی الله علیه وسلم اعلی نسبتونو امین دی، دلته تشریف راوړو او دلته اوله خخته کې خودله. نن تاسو وینئ دلته جماعت هم قائم دی، مدرسه هم جوړه ده، لوی لوی مشایخ هم راغلي دي، اکابر هم راغلي دي، مجاهدین هم راغلي دي، شهدا هم راغلي دي. خلک کرامت نه مني. زه وایم د شیخ المشایخ د کرامت دپاره، د بزرګي دپاره، دلیل دپاره، الله سره تعلق دپاره او د هغې لوی مرتبې او عظمت دپاره دا یو کرامت کافي دی چې په دې دشته کې په یو څو کاله کې دنه دا عظیمه خانقاه، دا ښکلې عمارتونه، د خلکو زړونه بدل شوي او آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته راغب دا بلا لویه مجمع دا زمونږ د شیخ المشایخ کرامت دی. وایه سبحان الله. په زور وایه سبحان الله. نور په زور وایه سبحان الله. خلګه تاسو نه تپوس کوم، غواړئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو باندې عمل وکړئ، خبرې نه کوئ. تاسو دا غواړئ؟ په زور وایه غواړئ؟
دا غواړی چې د آقا کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ملاو شي؟ په زور وایه غواړی؟ نور په زور وایه غواړی؟ دا غواړی چې قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدمونو کې ځای ملاو شي؟ غواړی؟ نور په زور وایه غواړی؟ دا غواړی چې قیامت په ورځ حضرت ابوبکر صدیق لمن کې ځای ملاو شي؟ غواړی؟ نور په زور وایه غواړی؟ دا غواړی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په قدمونو کې قیامت پر ورځ ځای ملاو شي؟ غواړی؟ نور په زور وایه غواړی؟ په اوچت آواز وایه غواړی؟ خلګه هغې دپاره ډېر محنت ضرورت دی او تاسو ته الله پاک موقع درکړې ده. علماء کرام ناست دي، خپل پیر صاحب یې درکړی دی، شیخ المشایخ صاحب یې درکړی دی، ملنګ بابا یې درکړی دی، صاحب مبارک یې درکړی دی. د د لاس راونیسئ، ستاسو د د لمن نیول، د دی لاس نیول، د دی وظیفه کول، د دی په لاره باندې تلل، د دی په اعمالو باندې عمل کول، د دی په حکم باندې عمل کول، انشاءالله پوره ذمہداري سره وایم دا هغه شیخ المشایخ دی، هغه ملنګ صاحب دی چې د دې په کشتۍ کې کښېنې، انشاءالله دنیا کې هم پاره آخرت کې هم پاره انشاءالله. په زور وایه سبحان الله، نور په زور وایه سبحان الله. زما محترمونو، زمونږ خوږ آقا کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم د عظمت نه ډک دی، د لوی سعادت نه ډک دی. الله پاک آخري نبی جوړ کړی دی. علماء کرام لیکي که تاسو حضرت آدم علیه السلام قتل غواړئ، حضرت موسی علیه السلام قتل غواړئ، حضرت عیسی علیه السلام قتل غواړئ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء راغلي دي، هغه قتل غواړئ، حضرت مظهری سے تشریف فرما دے. یو کتاب، یو صفحه، یو سړی، یو روایت، یو خبره داسې مدلله، داسې مستنده تا ته نشي ملاوېدلی چې ته ووایې دا د حضرت آدم قول دی، دا د حضرت موسی ارشاد دی، دا د حضرت ابراهیم خبره ده، دا د حضرت اسماعیل وینا ده. نشي پیدا کولی. که پیدا شي یو عالم به درته وایي اسرائیلي روایت دی، بل به درته وایي ضعیف روایت دی، بل به درته وایي کمزوره خبره ده. که ته غواړې چې د 1,24,000 کم و بیش انبیاو خلوت وګورم، جلوت وګورم، بیان وګورم، مناظره وګورم، کار وګورم، تبلیغ وګورم، دعوت وګورم، جهاد وګورم، ولوله وګورم، جذبه وګورم، شوق وګورم، اخلاص وګورم، نشه پیدا کوله. او که بیا استا پړکه دا ارمان زیات شو، دا جستجو زیات شو، دا تمنا زیات شو، دا درد زیات شو، دا وینا زیات شو چې د 1,24,000 کم و بیش انبیاء سیرت قتل غواړم، خلوت قتل غواړم، ادریدل قتل غواړم، ناسته قتل غواړم، تلل قتل غواړم، بیان قتل غواړم، او دا غي لوی مرتبه او تبلیغ قتل غواړم. بیا راشه د خپل خوږ پیغمبر رحمت کائنات سرکار دو عالم محمد عربي صلی الله علیه وسلم سیرت را واخلا د اول نواله اخره پورې د تمام انبیاء تمام صفات کامل طریقے سرا، اعلیٰ طریقے سرا، افضل طریقے سرا، احسن طریقے سرا با تدخل پیغمبر سیرت کے ہر سبوں میں انشاءاللہ. وَيَا سبحان اللہ، حضور وَيَا سبحان اللہ، نور پوچھت آواز وَيَا سبحان اللہ. تاسو مبارک ذکر ناسی حضرت سے تشریف فرما دے، شیخ المشایخ تشریف فرما دے. ما ته وینا خون نه راکړي، زه خپله د دې طالب یم، مرید یم. دلته آواز وجتوم بې ادبي راته ښکاري. په حضرت مولانا قاری رفیع الله صاحب چې د حضرت ملنګ صاحب صاحبزاده دی، زمونږ ملګری او دوست دی، هغه ته راغلو ملاقات ته. دلته هم الله پاک اچانک موقع راکړه. زړه مې غواړي چې پاکستان نه راغلی خو ستاسو دا ولوله مې وکتله، جذبه مې وکتله، ادب مې وکتلو، اولیاء سره عشق مې وکتلو، اولیاء سره محبت مې وکتلو، جهادي جذبه مې وکتله. خپل د خوږ افغانستان کې امن مې وکتو، امارت اسلامي مې وکتله، نظام مې وکتلو، پولیس مې وکتلو. دا زړه مې گواهي ورکوي افغانستان ته نه جنت ته راغلی. حضور وایه سبحان الله،
زنن ډېر په فخر سره وایم چې زه واپس لاړ شم او ما ته څوک ووایي چې د حضرت ابوبکر صدیق دور راته وښیه، عمر فاروق دور راته وښیه، حضرت عثمان دور راته وښیه، د حضرت علي دور راته وښیه، د صحابه کرامو دور راته وښیه. زه ورته ویلی شم کتابونه بند کا، ما سره لاس ملاو کا، راځه چې په تورخم دی ور واړم او تا ته وښایم چې د صدیق اکبر عدل څنګه و، د عمر فاروق نظام څنګه و، د حضرت عثمان حیا څنګه وه، او د دې افغانستان غیرتي نړۍ کې د صحابه کرامو عظیم لاجواب او بهترین نظام نندارې در باندې وکړم. په زوره وایه سبحان الله. استاسو دا جذبه مې وکتله، خدای گواه دی پرون راسې راغلم، پرون د جذبې نه ډک وم، ما جهاد دی جهاد دی، دلته راغم نقشه بدله شوه، دلته د الله نوم دی، اوس هلته دا فضا ده، یو خلک په شعبو کې تقسیم شو، څوک د درس شو، څوک د ذکر شو، څوک د تبلیغ شو، څوک د جماعت شو، خو الحمدلله دلته وینم که مجاهد دی، کلوے کمانڈر دے، کلوے کومندان دے، کلوے عالم دے، کلوے مفتی دے، کلوے پا عدالت کے قاضی دے، کلوے شیخ الحدیث دے، ټول په یو تله کې برابر دی، په یو خوا مجاهدم دی، بل خوا غازیم دی، بل خوا لوی محدثم دی، لوی مدرسم دی، لوی معلمم دی، او ورسره لوی پیر او د الله ولیم دی. وایه سبحان الله، په زوره وایه سبحان الله. تاسو دا جذبه مې وکتله، زړه مې غواړي په آخر کې تاسو ته یو ښکلې بهترینه پیغمبري تحفه درکم په زوره وایه درکم، نور په زوره درکم. داسې ښکلی پیغمبري عمل، داسې ښکلی پیغمبري تحفه، داسې ښکلی پیغمبري ارشاد چې ته زندگی کې راولې، الله پاک استا د ژوند نه ټول غمونه، بیماریانې، دردونه، تکلیفونه، پریشانیانې ختمې کړي. غواړې په زوره وایه غواړې، نور په زوره وایه غواړې. داسې بهترینه وظیفه، داسې بهترین عمل چې ته زندگی کې راولې، نن نه پې عملو کې او د شیخ المشایخ سے توجهات او برکات او انوارات او تجلیات او دعاګانې شامل حال شي انشاءالله چې ته پې عمل شروع کې، دا دنیا به دې ښایسته شي، آخرت به دې ښایسته وي. غواړې په زوره وایه غواړې، نور په زوره وایه غواړې، اوچت آواز وایه غواړې، خلقه بیا واورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی کم سړی چې په ورځې کې صرف 50 ځله 50 ځله وایي صلی الله علیه وسلم، ووایه نور په زوره وایه صلی الله علیه وسلم، صرف 50 ځله وایي، 50 ځله. یو انعام دا دی چې دنیا کې ټول غمونه، ټول دردونه، پریشانیانې دا بم ختم شي. او بیا یې وفرمایل کم سړی چې په دې عمل کوي، آخرت کې میدان محشر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به هغه سړي سره مصافحه کوم. وایه سبحان الله، په زوره وایه سبحان الله. د پیغمبر مصافحه غواړئ چې غواړئ نن عمل پې شروع کړئ چې دې به خپل نه پاسئ 50 ځله وایئ، انشاءالله دنیا به مو ښایسته شي، آخرت به مو ښایسته شي. دا علماء کرام ناست دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مبارک او عظیم لاسو، هغه زبردست لاسو، سپوږمۍ ته اشاره وکړه، 2 ټوکړې شوه. د پیغمبر هغه مبارک لاسو، هغه عظیم لاسو، ابو بکر په لاس سر باندې راغو، حضرت صدیق اکبر جوړ شو، د عمر په سر باندې راغو، حضرت عمر فاروق جوړ شو. د پیغمبر هغه عظیم مبارک لاسو، د عثمان په سر باندې راغو، حضرت ذوالنورین جوړ شو. د پیغمبر هغه مبارک لاسو چې د حضرت علی په سر راغو، حیدر کرار جوړ شو. د پیغمبر هغه عظیم مبارک لاسو چې ابو هريره د ابو هريره په سر راغو، د دې امت
तमाम उलमा, तमाम फुक़हा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मशाइख पदे खबर मुत्तफ़िक़ दी, मुत्तहिद दी कि दे उम्मत टोलो न लोए शेखुल हदीस हजरत अबू हुरैरा दे खलगा पे वोरे उलमाए करम नास्ती पूरा जिम्मेदारी सरवायम कदा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अजीम मुबारक लास क़यामत पोरस माता मिलाओ शो ताता मिलाओ शो द पैगंबर शफाअत मिलाओ शो द पैगंबर मोहब्बत मिलाओ शो द पैगंबर नजर करम मिलाओ शो द पैगंबर इताअत मिलाओ शो द पैगंबर शफारस मिलाओ शो बेद जानम पशोलो के दा जानम पहोर के दोनों ताकत निश्ता चिदे सड़ी पलास के द पैगंबर लास वी और जहन्नम में उसो जई अमल बको इंशाअल्लाह टोलो मशाइखुना जुमला और खपल शेखुल मशाइखुना टोलो न बखना गवाड़म दई मौजूदगी की जमा आवाज़ उचत शो अल्लाह पाक दे जमा दा गुस्ताखी व बेदबी माता माफ़ की व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।